موږ لپاره تورخم او د خپل بارډر دا د هر څه نه اهم دی او ډېر ضروري دی. خو زبا ډېر په ادب سره دا خبره وکړم چې په کابل کې او په جلال آباد کې او کندهار کې او په هرات کې زما دشمن هندو کې نه ولوي نو افغانستان سره زموږ حالات او بارډر یې پورې نشي کېدای. اول با دغه هندو سره تعلقات ختمي د هندوستان د جنټان د پاکستان د دشمنۍ لپاره، پاکستان د خرابولو لپاره، پاکستان د تباہ کولو لپاره ټول سازشونه پروګرامونه دا په کابل او په جلال آباد کې روان دي. څو پورې چې دا رویې د هغوی نه ټیک شي هغې پورې دا خبرې ټیک کېدی نشي. که څوک جرګه ورباندې کا که دا مشرانې ورباندې کا ما سره خو چې کله میلاو شوي دي ما ورته ویلي چې تا ول دا پوښتنه وکړه چې تا دپاره دلي ډېره فایده درکوي که تا ته اسلام آباد ډېره فایده درکوي.